په پیړیو کې ودانو په وروستیو کې ویجاړ شول. د بودا وداني د زغم او ویجاړي د کرکې نښه بولي، خو دا یوازینۍ بیلګه هم نه ده. کرکې ولې په افغانستان کې د زغم ځای ونیو؟ جرگه آزاد این بار از شما در جوار بوداهای بی‌نظیر اما اینک و ایران در بامیان استقبال می کند. درود بر همه تان که از گوشه های مختلف افغانستان تا اینجا تا قلب افغانستان تشریف آوردین. امروز به مسئله تحمل و تنفر بحثی خواهیم داشت. سوالات شما مطرح خواهند کرد و میمانان ما پاسخ خواهند داد. میمانان ما عبارتند از ملاله شنوار مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی، طیبه خاوری د بامیانو د ولایتي شورا غړي، محی الدین فرهمند نویسنده و فعال سیاسی، دکتر کبیر رنجبر پخوانی وکیل او د علوم اکادمی مخکنی رئیس، او زموږ کوربه داود جنبشم. سوال اول در قطار پنجم از اشتراک کننده خواهش میکنم مطرح کنن. واژمن نورزی از ولایت کاپیسا تشریف آوردن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالم از میهمان برنامه ای است که همدیگر پذیری چیست؟ همدیگر پذیری چیست؟ بگذارین فرهمند صاحب اول شروع کنه. شما در یا آخر تحقیقات انجام داده بودین و رساله های هم دارین. بگوین چی چیز ما بگیم که نشانه های از همدیگر پذیری یا همدیگر ناپذیری هست؟ به نام خداوند، بحث همدیگر پذیری در کل در بحث یک گفتمان کلانتری به نام ملت سازی مطرح میشه که به قول برتراند راسل در حقیقت ملت سازی یک روندی است یا حالت ذهنی و روانی است که یک جمع نسبت به خود احساس تعلق و محبت میکنند و نسبت به یک جمع دیگه مقدار احساس بیگانگی و به نحوی جدایی حس میکنند. اگر در میان یک جمعیت به لحاظ روانیش یعنی حس تعلق که در بحث روانیش مثلا در مسائل مثل غم، مسائل مثل شادی اشتراکاتی وجود داشته باشه، ما اینجا میتونیم بگوییم که در اینمی جامعه در قالب یک گفتمان به نام ملت سازی بحث همدیگر پذیری وجود داره. اگر در یک رویدادی یک جمع احساس تعلق روانی بکنه و یک جمع دیگه در او احساس تعلق روانی نکنه، در اینجا ما میتونیم بگوییم که همدیگر پذیری وجود نداره. به گونه نمونه اگر یک رویداد اتفاق گفته یک بخش کلان از افغانستان نسبت به او احساس غم بکنه، احساس اندوه بکنه و یک حالت روانی توأم با نگرانی را ایجاد بکنه، اما یک بخش دیگه اگر اینمی حس نداشته باشه، در اینجا میتونیم بگوییم که بحث همدیگر پذیری وجود نداره. تشکر. ستاسې تعریف ډاکټر صاحب رنجبر د زغم نه او دا چې یو بل سره تحمل کې ویمني؟ ډېره مننه. زغم په لغوي مفهوم باندې صبر، حوصله ده او ډډه کول، امتناع کول له هغه اغیزو نه د منفي معنوي او یا حتی فیزیکي اغیزونه ده چې له پردیو نه واردېږي. نو که موږ له عکس العمل نه ډډه کوو نو دا زغم دی. او مګر په وسیع مفهوم د دې کلمې دا یو لویه پراخه فلسفي مقوله حتی کتګوري ده چې د ټولنې ټول ډګرونه په ټول ډګرونو کې مطرح کیږي، هم په عقیدتي، نظریاتي، هم په سیاسي او هم په ټولنیز ډګر کې. مثلا په عقیدتي ډګر کې همدغه چې موږ وایو چې تعدد، تنوع د افکارو د ده منل دا زغم دی چې موږ د نور افکار او د نورو نظریات منو، حداقل غوږ ورته ږدو. په سیاسي ډګر کې مثلا تعدد د احزابو، ډیروالی د احزابو، موږ که دا منو او تنه خپل ځان نه تحمیلوو، خپل حزب په نورو باندې نه تحمیلوو، دا زغم دی چې موږ د نورو سیاسي قوتونو په مقابل کې لرو. تر ټولو مهم په ټولنه کې دی. په ټولنه کې موږ وینو چې تنوع د ژبو ده، تنوع د اقوامو ده، تنوع د مذاهبو ده، تنوع د مناطقو ده. دا خورا لویه شتمني د یو ملک ده چې هغه نه تنها موږ باید وزغمو بلکې د سره مینه وکړو او دا وروزو او کوشش وکړو چې دغه تنوع نور هم وده وکړي او په یو واحد
ملت بدل سی دغه عمومی فلسفی مفهوم دی زغم دی. زغم دی. بله خانم خاوری، شما چی خصوصیات را به تحمل و همدیگر پذیری نسبت میتین و فکر میکنیم وقتی این نشانه ها دیده شد میگیم که این جامعه همدیگر پذیر است، تحمل داره و اگر نبود برعکس آن است؟ به نام خدا، ذکر از این نکته خیلی مهم هست، چون همدیگر پذیری یک واژه بسیار بسیار دلچسب و متقاضی جامعه امروز از ما هست. بنابراین میخوایم اضافه بکنم که همدیگر پذیری اگر به معنای واقعیش در جامعه از ما بخواه رعایت شود و ما او را حس بکنیم، این هست که اجتماع به عنوان مثال افغانستان، تمام جغرافیای افغانستان در نظر گرفته شود و تمام اقوام و ساکنینی که در افغانستان هستند او شناخته شده و مطرح شده و هویت اصلیشان شناخته شده بر دیگری باید باشه و با توجه به هویت اصلیشان ما قبول بکنیم اقوام دیگر را، اشخاص دیگر را، گروه های دیگر را و با تفاوت هایی که اونا دارن تفاوت های از اونا را ما تحمل داشته باشیم و در کنار خود بپذیریم. در این صورت هست که ما اگر احساس نکنیم کسی را ما تغییر بدیم برای از اینکه قابل پذیرش و تحمل برای از ما باشه، با تمام ویژگی های خاص خود او را تحمل بکنیم، این زمان هست که ما رنگ همپذیری را میتونیم بگیم در جامعه از ما حاکم هست. تشکر. نوبت شماست. چی چیز شما فکر میکنید که نشانه از تحمل و همدیگر پذیری؟ زغم چه دسته نظره؟ جوان در قطار پنجم. زمانی که ما یکدیگر خود پذیرفتیم و بدون از اینکه بالای از او کدام انگشت انتقاد بالا کنیم، بدون از اینکه با توجه به اینکه کدام خرابی و کمبودی داشته باشه، وقتی که ما اونمون چیزا را نادیده گرفتیم، این وقت ما میتونیم که بگوییم ما تحمل کردیم و زمانی که ما تحمل کنیم میتونیم در اون وقت ما همدیگر خود پذیرفتیم. فکر میکنین امی نشانه هایی که شما او را نشانه تحمل میدانین بیشتر شده در جامعه یا کمتر شده؟ شنیدین حتما از کلانا؟ نه خیر، ما که فکر میکنم روز به روز کمتر شده میره همدیگر پذیری و تحمل، بلکه تنفر فکر میکنم بیشتر شده میره. تشکر. نور میرمن دغلت دویم قطار کی. به نام خدا، نجلا از ولایت غزنی هستم. به نظر من همپذیری یعنی که یک انسان را، یا تنها از اگر یک انفرادی مد نظر بگیریم، تنها یک انسان بگیریم، از لحاظ چهره، قومیت، لسان، نژاد و همه چیز بپذیریم و او را باعث یک انسان یعنی او را احترام بکنیم و او را دوست داشته باشیم، همپذیری نمیره میگه. و فکر کنم فرهنگ همپذیری وقتی ما برجا میشه که ما بتونیم یک اقوام با اقوام دیگر خدمت کرده بتونه و یک وکیلی که مثلا از مردم اهل یعنی ورود باشه به مسلمان، یعنی چی بکنه، خدمت بکنه، یا از مسلمان به اهل ورود خدمت بکنه، یا به همه قسم هزاره به افغان و پشتون میتونه که به تاجیک همه قسم اگر خدمت بکنه، اون وقت ما میگیم که فرهنگ همپذیری در خود کشور ما پیاده شده. یعنی هیچ مرز دیگه به جز انسانیت وجود نداشته. تشکر. تاسی شما در قطار چهارم. همپذیری یا تحمل از سه تا ته گرفته شد: تحمل توانایی های تفاوت ها. هر کی توانایی های یک دیگر را تحمل کرد و هم دیگر را در واقع میپذیرد، صرف نظر از همه چیز دیگه. البته با نظر داشت تمام ویژگی و شاخصه هایی که دیگه انسان دوستای دیگه ما گفتن. تشکر. دویم قطار کې راز محمد سمیم له خوست ولایت نه دی بل پښتنه اوري. پښتنه مې دا چې د یو د بل د نه زغملو مشکلات چې اوس مهال په افغانستان کې به اوج ته رسیدلي دي، دغه مشکلات قومي دي که فردي، یعنی د افرادو ترمنځ دي که د قومونو ترمنځ؟ ملالۍ جانې، تاسې د ولسمشر په ټولنیزو چارو کې سلا ورکوئ، حتما مو پلټنې کړي، تحقیقات به مو کړي، قومونه نازغمه شوي دي که په قومونو کې افراد نازغمه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر په بطن د جامعه کې ټولنه کې ستونزه نشته ده، ستونزه په سیاسیونو کې ده. هغه څوک چې غواړي په قدرت کې پاتې شي د افرادو نه د هغوی د احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې خلک تر یو من په یو بل پسې واچي یا د یو بل په ضد یې کاندي. تاسو د افغانستان د کورنیو جګړې شاهدان وئ او همدارنګه د همدا اوس
اوس چې تاسو ګوري د قدرت په سر باندې کله چې غواړي چې یو څه خپل چوکۍ زیاتې کا یا په دې ډول باندې بیا د دوی قومونه ته بهانې جوړي. نن تاسو ګوري چې منګه په بامیانو کې ناست یو، دلته دا فضا تاسو ګوري چې دلته پښتون هم ناست دی، هزاره هم ناست دی، تاجک هم ناست دی، ازبک هم ناست دی، د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه خلک راغلي. که دلته د یو بل د زغم مثلا نه وی موجوده نو شاید دا خلک دلته نه وی راغلي او شاید نن ډارېدلي وي چې زه څنګه بامیان ته لاړ شم. دا ورور د خوست نه راغلی دی، دا څنګه په دې جرأت راغی چې په بامیانو کې د بي بي سي د خپرونې ته حاضر شي. نو زه فکر کړم چې په خپله په ټولنه کې ستونزه موجوده نه ده، بلکې موږ پوخا هم په یوې ټولنه کې ژوند کړ چې په یو کور کې به پورته منزل کې یو قوم اوسېده، په لاندې منزل کې به بل قوم اوسېده او دوی ډېره ښې راشه درشه لرله. اما ستونزه وروسته کله چې جګړې رامنځته شوې او هغه کسان چې غوښتي دي چې د دغه مسایلو نه په خپله ګټه استفاده وکاندي، دا مسائل مطرح کړي دي. تشکر. آقای فرهمند، سوال بود که آیا قوم ها من حیث المجموع افراطی و تحمل ناپذیر شدن یا در بین اقوام افراد این گرایش را پیدا کرده؟ یک بخش کلانی از این اختلافات قومی برمیگرده به بازی های کلان سیاسی که رهبران ممکن بینشان داشته باشه، اما یک بخش دیگه ایزی هم برمیگرده به واقعیت های عینی جامعه ما. یعنی گاهی بعضی سیاستگذاری هایی که در کشور ممکن شکل بگیره و اعمال شود، این باز میتونه در سطح توده های اقوام و مردم که در افغانستان زندگی میکنه تاثیر خودش داشته باشه و این سبب خلق بعضی ذهنیت ها، بعضی باورها و سرانجام بعضی احساس ها شود. یعنی باورها تبدیل شوند به احساس ها و احساسات بعداً تبدیل شود به یک رفتار قومی. یعنی ما یک در کل وقتی میبینیم یک حالتی وجود داره که دو سه تا عامل کنار هم قرار میگیره و در افغانستان باز یعنی بحث قومیت ایدئولوژیک شکل میده. البته قومیت هویت مدارانه یک بحث بسیار مثبت خوبیه. یعنی ایدئولوژی ها به محور قوم ها قومیت شکل میگیره و تبدیل میشه به ارزش هایی که افرادی که متعلق به اونمو قوم هستند و باور به اونمو به نحو ایدئولوژی قومی دارن حاضرن از هر گونه خودگذری ها و از هر گونه رفتارهایی که منجر شود به اونمو اهداف و باورهای اونا استفاده بکنه که ما بعضی موارد شاهد این گونه حرکت ها و رفتارها بودیم. یعنی یک حالت وجود داره که در بخش از مواقع ما شاهدی هستیم که سیاستگذاری های سیاستمدارای ما و این فرهنگ سیاسی ما که داوریش مبتنی بر قومیت، مثلا شما در انتخابات ها اگر دقت بکنین 80% کسایی که رأی میده به فرد رأی دهنده از یک قوم واحدن و این نشان میده که بحث قومیت در داخل جامعه ما هم به نحوی جا داره. یعنی بخش کلانی نمیره بازیگرای سیاسی شکل میده و بخش دیگهش بعضی سیاست هایی که اعمال میشه و تبدیل میشه به واقعیت های اجتماعی و این واقعیت های اجتماعی یعنی بحث قومیت باز در بحث کلان شکل میده که بازی تبدیل میشه به تنفر قومی، بازی تبدیل میشه به واگرایی اجتماعی در کل در داخل یک جامعه. بسیار تشکر. رنجبر صاحب فکر کوي چې دا پوښتنه چې وشوه یعنې ستاسې نظر څه دی چې قومونه په مجموع کې یا د قومونو ډېرې برخې د تحمل نه لاس اخیستی که په قومونو کې ځانګړي افراد دي؟ پوښتنه په دې خاطر کومه چې که دا نظر سم وي چې فرهمند صاحب ویل چې ایدیولوژیګانې د قومونو په محور جوړې شوي دي، کیدای شي دې ته په پام سره مثلا کله چې د جنګ سالارۍ موضوع مطرح کیږي بیا قومونه سره لینونه لیکې سره مشخص کیږي، زما جنگ سالار ښه دی ځکه چې زما دی، زما د قوم دی، ستا هغه خراب دی ځکه چې دا ستا د قوم دی. ځواب اصلا دا موضوع که لږ ژوره موږ وڅېړو، زه به په دري یو څو کلمې وغږېږم. ما همگی ما الحمدلله مسلمان هستیم و همگی ما میگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله. در دین مقدس اسلام کسی که مسلمان است او برادر است، او برابر است. هیچ نوع تبعیض بین عرب و عجم وجود نداره. این یک پرینسیپ عام است که ما به او معتقد هستیم، همه اقوام و همه
اتباع افغانستان که دمی سرزمین زندگی میکنه. ولی کمان غواړو مدني ټولنه جوړه کو هندو هم عین حق لري چې مسلمان لري اوس هغه هم دغه هیواد تبع دی. یعنی ما چې ویل چې عرب او عجم د اسلام له مقدس دین له نظره هغه هیڅ نوع توپیر نه لري او ټول ورونه دي، ورونه، یعنی از برادر که د چیزی نزدیک نیست، ورونه دي. نو په همدې اساس که توپیر راځي په خلکو ولس کې نسته، قطعی نسته، دا له پاسه راځي او هغه فقط و فقط د شخصي او گروهی او ډلو د ګټو پر لخاطره استفاده کیږي. له مقدس دین نه، مذهب نه تحریک کیږي، یو تمدن سره جنگ کیږي، ولس تحریک کوي، استفاده کیږي له قوم نه، قوم راټولوي. معتقد نه یم په ایدئولوژي د قومي ایدئولوژي اصلا مفهوم نه لري. ایدئولوژي خپل یو پراخ هغه دی، دا یو مقوله ده. هغه هم قوم فقط و فقط یو قوطي ده، یو حصار ده چې په کې یو خلک زنداني کیږي او له تمدن پردي کیږي. منګه زو قرون وسطا ته په مغارو کې ننوځو، کوم چې دلته جوړ شوي وو له تمدن پردي کیږو. موږ انسان یا سوپرون په دغه هوټل کې یو د هزاره یو ځوان د خپل د وسیله د محلي باندې د تنبور واخه او په ډېر ښکلي اواز غږ ویسته او سندرې ویلې. تاسې باور وکړئ همغلته زه په دې چرت کې سولم چې دا څه یو لویه شتمني ده چې موږ یې لرو. که نه وای دا اقوام موږ به خورا فقیر وو، خورا به موږ بېوزلي وو. دغه شتون د دغه متنوع اقوامو، متنوع ژبو او فرهنګونو دا زموږ فرهنګ خورا اوچت کړی دی او لویه شتمني د افغانستان دی. په داسې حال کې چې دا موجودیت د دغه تنوع د ژبو او د اقوامو دا په یو ملک خورا لویه شتمنی. تشکر خانم. با چا در سیاد قطار سوم. ما فکر میکنم دیگه از امی موضوع بحثای امی لغت اصطلاحی و خود اصطلاح همدیگر پذیری و لغتش چی است از این بگذاریم. به دلیل از اینکه ما خود ما اینی کسایی که در اینجا حضور دارن ما تماما میفهمیم که همدیگر پذیری چی است. اگر نمیدانستیم در اینجا جمع نمیشدیم. از چهار گوشه و کنار افغانستان. در جامعه هم هست. همدیگر پذیری برای ما قسمه که رجالان سیاسی اینجا حضور دارن و برای ما یاد میتن همدیگر پذیری را ما باید بپذیریم، اما خودشان نمیدانن که چی است. به دلیل از اینکه کسایی که در سران حکومت قرار دارن اونایی که دیگه خود نمیپذیرن، مثلا کسایی که در رأس احزاب قرار دارن اونا همیشه دغدغه‌های زبانشان این است که دغدغه‌هایشان این است، شعار زبانشان این است که من پشتون هستم باید هزاره را حذف کنم و من هزار هستم باید پشتونه حذف بکنم. من از شما خواهان هستم که این اول به خودتان نهادی نبکنین بعد بیاین به ما یاد بدین. تشکر، بسیار نظر نیک. جوان در قطار ششم. محمد موسی فدایی است از ولایت غور. در مسئله همدیگر پذیری افراد و ملت هیچ نقش دارند ولی مشکل ندارند. در مسئله همدیگر پذیری مشکلی اساسی که امروز در کشور ما ایجاد شده حکومت است. در مسئله حکومت هم دو جنبه داره، یک جنبه پالیسی سازی است، یک جنبه حقوقی را ما مد نظر بگیریم. حکومت در شرایط فعلی خصوصا در زمان آقای کرزی که گذشت هرچه شد و فعلا در زمان آقای اشرف غنی آمده، یک پالیسی یک پروگرامی را نساختن که اینمی پالیسی جوابگوی امزی باشه که انعطاف پذیری را در افغانستان رایج بده. واقعا نشده. امروز هم سران حکومت ما پالیسی خود و پلان استراتژیکی خود باید طوری طرح بکنند که تمام اتباع افغانستان خود را در برابر پالیسی حکومت یکسان بدانند. تشکر. فاطمه حسنی از ولایت میزبان ما بامیان در قطار سوم سوال مطرح میکنند. توزیع عادلانه ثروت و قدرت بین اقشار مختلف مردم چه تأثیری روی مسئله همدیگر پذیری و تحمل پذیری دارد؟ تشکر. خانم خواری، سوال است که یکی از علل تنفر در جامعه و یا افزایش ازی تفاوت جامعه، افراد جامعه از نظر ثروت و از نظر دسترسی به قدرت هست. پاسختان به این خانم که سوال مطرح کردن.
یگانه مشکلی که چالش‌زا هست حتی در درون یک ولایت را ما بخوایم مثال بزنیم، ولایت بامیان، در نظر گرفته نمیشه شرایط جغرافیایی و شرایط جوی ولایات افغانستان در تقسیم منابع و نفوسی که در ولایات حضور دارند و مشکلات و موانعی که سر راه ساکنین ولایت ها در سطح افغانستان وجود داره هیچگاهی سنجیده نمیشه. تأثیر این عدم توزیع متناسب بر روحی مردم چیست؟ مثلا اگر من باشنده بامیان هستم و من تنفر در مقابل کی پیدا میکنم؟ بله، اینمی مورد همیشه باعث شده که دولت بی اعتماد شود، بی اعتبار شود در بین مردم و مردم روز به روز فاصله بگیره همراه دولت و مخصوصا مرکز افغانستان. خود را دورتر احساس بکنن، مسئولیت را بر دوش مردم اونا احساس نمی کنن و این باعث ازمی میشه که فاصله بین دولت و بین ملت روز به روز بیشتر و بیشتر شود و ما متاسفانه شاهد از این موضوع هم هستیم. تشکر ملاله جان ستاسو. فکر کوئ د قدرت او ثروت ناانډولي په ټولنه کې هم د افرادو ترمنځ او هم د قومونو ترمنځ دغه تنفر باعث دی که نه؟ زه فکر کړم که چېرته موږ د افرادو په توګه وګورو، ټول قومونه په حکومت کې دننه شتون لري. د دې نه هیڅوک انکار نشي کړی. چوکۍ په هغه ډول چې د قومونو هغه په حساب ټیکهداران غواړي هماغه رقم تقسیم شوي دي. اما ستونزه دا ده چې ولس ته د دغه ټیکهدارانو د لاسه څه را رسیږي او که نه را رسیږي دا بیا بله ستونزه ده. اکثرا هغه څه چې همدغه ټیکهداران دعوا لري چې موږ باید مثلا که د پښتون قوم دی، که د هزاره قوم دی، که د تاجک دی، که د ازبک دی او که د پشهیي، هر یو دغه نن ټول ولس نالش لري، ستونزه لري، غږ اوچتوي. اما په حقیقت کې چې وګورئ په هر ځای کې ستونزه موجوده ده او ټول هم د ستونزو نه شکایت لري، خو ځینې بیا د دغه ستونزو نه یو څه ډول نور استفاده کوي. مثلا زه تاسو ته وایم ستونزه که په پکتیکا کې وګورئ او که په بامیان کې وګورئ یو ډول ده. همدغه رقم شاید بامیان د پکتیکا نه ډېر ښه، اما پکتیکاوال ته ویل شوي چې تا ته ځکه حق نه دی درکړل شوی چې ته پښتون یې. کله چې د پښتون په سر چوکۍ توزیع کېږي، هغه څوک چې د پښتون ټیکهدار ځان ته وایي هغه پکتیکاوال ته وایي چې ستا چوکۍ دا علت یې دا ده چې ما ته چوکۍ نه ده راکړه شوې، نو ځکه تاسو په داسې حالت کې واقع استئ. او که څوک په هزاره یا بامیان دي، د بامیان خلکو ته بیا داسې ویل کېږي چې علت یې د دې ټولو ستونزو دا دی چې زه په قدرت کې نه یم چې تاسو په داسې ستونزه، په داسې حال کې چې ستونزه د پکتیکا او د بامیان شاید یوه ستونزه اوسي. دلته زه فکر کړم چې اساسي ستونزه دا ده چې د خلکو د ستونزې نه نور په تجارتي توګه استفاده کوي او اصلي ستونزه په ځای کې پاتې کیږي. نن که بامیان وروسته پاتې دی، که پکتیکا وروسته پاتې دی، که بدخشان او که د هرات کشک بادسنګي وګورئ، ټول به په یو ډول تاسو ته تر نظره راشي. ټول به عین ستونزو نه شکایت کا، اما د دوی په سر به د دوی د حقونو په سر به ډېرو خلکو تجارتونه کړي، ډېر بلند منزلونه به آباد شوي او ډېر شتمنۍ به ترلاسه شوي، خو خلکو ته څه نه دي رسېدلي. دا هغه واقعیتونه دي چې نور باید خلک پرې نږدي چې د دوی د حقونو په سر باندې ځینې کسان تجارت وکړي. باید کم حق چې د دوی رسیږي، که د بامیان حق دی باید بامیان ته ورسیږي، که د ننګرهار حق دی هغه د ننګرهار ته ورسیږي. د هر چا په خپل رقم باندې باید ورته خدمت وشي. مثلا بامیان زموږ یو ډېر مهم لرغونی ولایت دی، دې ته باید د بامیان په سترګه وکتل شي، د افغانستان د زړه د مرکز د توریستي مرکز په توګه دې ته پاملرنه وشي. دلته باید هغه څه آباد شي چې د بامیان د خلکو ژوند ورسره پرمختګ کاندي. مثلا په پکتیکا کې شاید موږ لرغوني څه ونه لرو، هلته باید هماغه رقم څه چې ضرور دي، هغه پرمختګونه چې ضرور دي، شاید هغوی معدن ولري، د هغه معدنو د راویستلو په برخه کې هغه چاره باید دولت په مخ په لاس کې ونیسي. زه هیلهمنه یم چې دغه ناانډولي چې ټول تر شکایت که دا ناانډولي نه ده، دا ستونزې دي چې جګړې زیږولي په هره سیمه کې شته ده. اما اساسي ستونزه دا ده چې دلته هغه غږ رسونه، مثلا که د بامیان خلکو ته
د پکتیکا د خلکو ژوند انځور ورته ورکول شي یا د بدخشان یا د کشکر بادسنګي نو دوی به پوه شي چې د دوی ستونزه او د هغوی ستونزه یو ډول ده. داسې نه ده چې د دوی سره توپیریز برخورد شوی دی. توپیریز برخورد هیڅ کله په افغانستان کې په دولت کې په سطح باندې زما په نظر نه دی شوی. ټول امکانات چې راغلي دي تر ډیره بریده تقسیم شوي دي. اما دلته تاسو هم ما سره دا منئ چې ځینو قومونو په استازیتوب باندې تجارتونه هم کړي دي. منن. نوبت نظر و سوال از شماست. جوان در آخر وصلت الله سیرت هستم از بامیان. سوال ما همی است که خود همدیگر پذیری رابطه تنگاتنگ با عدالت اجتماعی داره یا خیر؟ اگر داره چرا عدالت اجتماعی چه در سطح افغانستان و چه در سطح ولایت بامیان عملی نمیشه؟ همین عدالت اجتماعی با خود همدیگر پذیر چقدر رابطه داره؟ و موضوع دوم مربوط شنواری صاحب میشه که آیا رئیس جمهور که نماینده مردم افغانستان است امی عدالت اجتماعی را مشکلش در بامیان حل میکنه میتونه یا خیر؟ تشکر. یک دو دست اینجا بالا شده بود. جوان در اینجا بیست هستین. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله. سم از بامیان. ما وقتی همدیگر پذیری را آورده میتونیم در بین مردم افغانستان وقتی که حقوق کسی را زیر پای نکنیم. تمام مشکلاتی که در افغانستان است اینمی حقوق است که حقوق یکی را با زیر پای کردیم پامال شد اونمو مشکلات هم ایجاد میکنه. ولی اگر ما شما مخالفین دولت داریم چرا مخالف دولت است؟ به خاطر اینمی است که حقوق از او حتما زیر پای شده که او مخالف دولت است. اگر حقوق از او زیر پای نشده باشه همدیگر پذیری باشه ما هیچ مشکلی در افغانستان یا در دولت خود یا در مردم خود نمی داشته باشه. تشکر. نوبت شما است. نوبت عطا محمد صاحب من بلخ څخه که چیرته موږ د اسلامي اصولو په اساسات باندې تمسک وکړو نو زما په خیال چې هیڅ مشکل به پیدا نشي. او بل زموږ سیاسیون یا زموږ هغه کسان چې د نزغم د پیدایش زیږولې ده له سیاسي او اجتماعي نبوغ څخه برخمن نه دي نو له دې لامل شوی دی چې د مشکل پیدا شوی دی. ځکه الله تعالی فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس توپیر په اسلام کې نشته دی. نو توپیر په دې خلکو کې دی، په افرادو کې دی، په اشخاص کې دی چې د سیاسي کړیو زموږ توکمونه قومونه په څو برخه سره وشلي دي. تشکر. فرهمند صاحب پاسخهای کوتاه به سوالاتی که مطرح شد مخصوصا تقسیم ناعادلانه قدرت و مسئله تنفر و تحمل. ما فقط پیش از یک درآمد کوتاه برای بخش از تفسیری انور صاحب میخوایم داشته باشم که در رابطه با اینکه قومیت نمیتونه ایدئولوژیک باشه. اساسا ایدئولوژی سه چهار تا پایه اساسی داره. یک این وضعیت موجود تعریف میکنه، یک سلسله ارزش ها رو تعریف میکنه و یک جامعه آرمانی رو ترسیم میکنه. کسایی که باز بینمی سه دسته فکری که در داخل یک ایدئولوژی ممکن خلق شود باورمند میشه و بر اساس او رفتار میکنه مشخصا دیده میشه که اینمی مشخصات دیده میشه در جامعه ما و نمونه های زیادی وجود داره. مثلا میتونیم از بحث روشنایی هم حتی نام بگیریم که بخش کلانی از شهروندای ما را که جمع کرده در کنار هم بحث یک محرومیت کلان قومیستی رو باید واضح بگوییم در این موارد. به خاطر اینکه که اگر ما واقعیت ها را نامدیم سرش انگشت نگذاشتیم و واقعیت ها را انکار کردیم باز نمیتونیم راه حل پیدا بکنیم. در حرف زیبا گفتن مسائل نمیشه حل. باید آنچه که واقعیت های عینی هست خواه ممکن به اساس بعضی ریشه های تاریخی خلق شده باشه، خواه ممکن به اساس رفتار سلیقه‌ای بعضی سیاستمدارای خلق شده باشه، خواه تکدارای ما خود باعث خلق اینمی فضا شده باشه. منتهی در متن توده ها حتما جا داره که باز میتونه یک حرکت سازماندهی بکنه و در اونجا میتونیم تماما نمودهای این بحث ایدئولوژیک مطرح بکنیم و ببینیم. حتی در قسمت ایزی که توزیع عادلانه قدرت چقدر میتونه مؤثر باشه در همدیگر پذیری طبعا میتونه مؤثر باشه به دلیل اینکه که ما وقتی بحث مثلا اسلامیش مطرح میکنیم که میگیم این اکرمکم عند الله اتقاکم یا بحث ملیش مطرح میکنیم مطابق قانون اساسی که در ماده 6 بحث عدالت اجتماعی را پذیرفته شده، مشارکت عادلانه در قدرت مطرح کرده. این در حد یک حرف است، در حد یک اصل است.
اما چیزی که باز اینمی به واقعیت عینی ما را میبره به طرف ملت شدن واقعی و به طرف همدیگر پذیری واقعی اینمی هست که ما باید منابع نایاب را در جامعه ما عادلانه توزیع بکنیم و متوجه باشیم که وقتی در کنفرانس بون بحث توزیع عادلانه مطرح شده با یک گفتمان نسبتاً با اشتباهات همراه بوده، از جمله ای که اما بحث کلان قومیت را در نظر گرفتن که مثلا تاجیک قدر سهم داشته باشه، پشتون قدر سهم داشته باشه، هزاره قدر سهم داشته باشه، در قدرت ازبک قدر و سایر اقوام قدر. این در بحث کلانش به نحوی عملی شده، ولی در سطح توده‌هاش یک مشکل داشته که ما چیزی به نام مردم سالاری محلی را در افغانستان نهادینه نکردیم، چیزی که جهان امروز به طرف او میره. مثلا در آمریکا امروز خیلی تلاش بریه که مردم سالاری باید محلی شود، یعنی کوچکترین فرد یک جامعه هم بتونه در تصمیم گیری یک بحث کلان، یک سیاست گذاری کلان موثر باشه که نظر پردازه زیادی روی کار کرده و کم کم این داره عملی میشه. مثلا تافلر، خانواده تافلر روی موضوع بسیار تاکید کرده. من برداشتم میگه که در افغانستان هم همونطور که او اشتراک کننده عزیز ما پرسید در رابطه با بامیان هم به نوی اشاره داشتن، بحث ما این هست که ما در سطح کلان هم وقتی بحث عدالت مطرح کردیم، در سطح محلیش هم باید این هم مطرح بکنیم. جرگه آزاد است، ادامه داره. آزاد جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بي بي سي ګډه خپرونه ده پر رادیو تلویزیون او آنلاین. بل ځل به بله موضوع په بل ځای کې ولرو که غواړئ راسره میلمانه شئ 0 شپېته 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 شمېرې ته زنګ راووهئ. شماره ما 074 60 60 60. در شبکه‌های اجتماعی هم ما را در اوپن جرگه آزاد جرگه آزاد یافته میتونین. اگر خواستین صفحات ما را لایک کنین و از این طریق هم مثلا در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب میتونین با ما رابطه بگیرین. ورکو په څلورم قطار کې نصیر احمد ملاخیل ته له لغمان ولایت. زما پښتنه دا د ځوانان څنګه کولی شي په یو ټولنه کې زغم رامنځته کړي؟ یعنی فکر کوي یو ونډه لري، ځوانان په ټولنه کې ونډه لري او څنګه کولی شي په ټولنه کې زغم رامنځته کړي؟ رنجبر صاحب دا پوښتنه په دې خاطر مهمه ده چې د افغانستان د وګړو ډیری حتی ځینې وایي شپېته، ځینې وایي اویا په سلو کې وګړي د دېرشو کلونو کم عمر لري، ځوانانو کې راځي. که د یو تحرک پیل کړي چې یو بل سره ومني د بېلابېلو قومونو کېدای شي بدلون راشي، دا کار څنګه وشي؟ اصلا دا خو هغه ده د موږ دا نوی نسل او ځوانان زه په دې اند یم چې دوی ټاکونکی نقش لري د موږ په راتلونکي باندې. د دې لپاره چې دوی خلاص دي له هغه ستونزو نه او له هغه امراضو نه چې د پخواني نسلونو درلودل. دوی سره وینه تویه کړې، دوی سره شخړې درلودلې، دوی سره تضادونه درلودل، مشکلات، ستونزې، او دغه نوی نسل تر ډیره حده دغه زنځیرونه یې سکولي دي. له همدې لپاره دوی کولی شي چې سره متحد سي. مګر لویه ستونزه په دې کې ده چې زموږ دغه زوړ نسل ډېر خورا لویه ستره اغیزه لري په دغه نوي نسل باندې. زموږ ځوانان بېلارې کوي. یو عرض بلم، ځوانان کولی شي چې په دغه مرحلې کې مثبت نقش ولوبوي. زموږ سیاسي تشکیلات مخالف د اساسي قانون د اقوامو پر بنا جوړ شوي دي چې ټول باید منحل سي. که دلته وزارت عدلیه اساسي قانون مراعاتوي، باید دغه حزبونه چې د ازبک تبار له قوم نه جوړ شوی، د هزاره، د پښتون، د هر قوم نه جوړ شوی، ټول باطل دي، ټول باید منحل سي. همدغو دي ملي وحدت له منځه وړی دی. زموږ نوی نسل او دغه ځوانان دوی باید په یو ملي ګوند کې سره متحد سي. ملي ګوند کې له هغې لارې دوی کولی شي چې ملي وحدت هم منځته راوړي او عدالت هم تامین. مننه. خانم خاوری، شما خودتان عضو جوان شورای ولایتی هستین. سوالی بود که جوانای مثل شما چی نقش میتونه در ایجاد همدیگرپذیری و نزدیکی مردم جامعه ایفا بکنه؟ اگر سیاست هایی که در حال جریان هست در درون حکومت افغانستان، رقابت های منفی یا غیر منفی احزاب سیاسی در افغانستان جوانا را به حال خودشان بگذارن و زمینه را طور ایجاد بکنن که جوانای از ما برن به طرف شایسته سالاری و به طرف بالندگی و ترقی، در اون صورت میتونن که جوانان نقش بسیار ارزنده و مهمی را در راستای همپذیری و تساهل تسامح در افغانستان پیاده بکنن. در صورتی که اگر ذهن جوان امروز از ما را تخریب بکنن و
زمینه را فعلا طور ساختن که جوانا را هم درگیر می سازن، درگیر مسائل سیاسی. اگر به این منوال پیش بره متاسفانه ما شاهد خیزش جریان های هستیم از درون جوانان که گاهن باز هم اونا دستبندی میشه، به طرف قوم خود ممکن هستن فریاد بیشتری را بزنن. به عنوان مثال جنبش روشنایی در افغانستان شاید بخش عظیمی از این جنبش را جوانای از ما تشکیل میده و این جوان امروز به مثابه یک قوت بسیار بسیار بسزای در کنار همدیگه در آمده و ممکن هست که انفجار بکنه حتی در درون بیرون از مرزهای افغانستان و ما شاهد اینمی رقم خیزش ها را خواهیم بود. ملالی جان ستاسو ځواب یو نظر دا دی چې ځوانان مثبته ونډه باید ولوبوي او لوبولی شي، بل نظر دا دی چې له بده مرغه په دغه لرې کولو کې یا د تنفر او د کینې په زیاتولو کې ځوانانو ونډه درلودلې، په تېره بیا د نوې میډیا سوشل میډیا او د نورو د لارې ځواب زما په نظر د ځوانانو ونډه په دغه د یو بل په زغملو په چاره کې یا پیسه په دغه پروسه کې تر ټولو ډیره زیاته مهمه ده. خو ځوان د یو دولاري حالت کې یا یو دولاري په سر ولاړ دی که چا ورته سمه رهنمایي وکړه په سمه لار ځي او که نه په غلطه لار ځي. د ځوانانو په برخه کې یا د ځوان د ذهنیت په روښانولو کې دولت ډیره زیاته توجه نه ده کړې په تیره دوره کې. اما اوس چې څه شی ګورم ولسمشر غني ډیر زیات علاقمند دی ځوان ته او غواړي ډیره سرمایه ګذاري په ځوان وکړه. ځوان د خپل تیرو نسلونو هغه نواقص چې پکې موجود وو هغې نه جدا که ښه اصول چې زموږ په ټولنه کې موجود دي او زموږ د تیرو نه موږ ته راپاتې بیرته د هغې سره وصل که، یعنې د قطع او وصل په وسیله باندې د ځوان په ذهن باندې په فکر باندې سرمایه ګذاري وکاندي چې البته دا به د افغانستان په راتلونکي باندې ډیر مثبت اغیز ولري. تاسو وګورئ چې په دغه یو کال کې که تاسو د ولسمشر غني غونډې وګورئ زیاتره به د ځوانانو سره زیاتره خبرې به د ځوان سره او اته ډیر وخت ورکوي ځوان ته چې واوري تر هر څوک چې د ځوانانو لس کسم سره ټول شي دا ورته وخت ورکوي ورسره کینی. نو زما په نظر د اوسني حالت کې یو څه توجه ډیره شوی اما کفایت نه کوي. مننه. گلاب سعیدی از ولایت سرپل در قطار اول سوال جنبش روشنایی که یادآورم شدن مهمانای ما در رابطه با همدیگر پذیری، آیا مخالف با همدیگر پذیری است یا موافق؟ در صورتی که تمام ما در جریان هستیم از اخبار از تلویزیون مطلع میشیم که مسیر پروژه توتاب مسیرش اول بامیان بود بعد تغییر خورد به سالنگ. حال سوال من است که آیا این جنبش روشنایی که اول یک توده بزرگی بودن و کم کم از او رهبرانشان کم شده رفت، این مخالف با هم دیگر پذیری است یا موافق است؟ در نظر هر چهار مهمان میخوام. شما آقای فرهمند اول پاسخ بفرمایید. ما در افغانستان نیازمند یک ساختار سیاسی هستیم که به محلها توجه شود. یعنی زمانی که شما در سطح یک ولایت عدالت تامین کردین، این تاثیرگذار مستقیم در سطح یک ذهنیت کلانش، در سطح یک توده کلانش. من نمونه میگم مثلا در بامیان اگر تمام اقوام ساکنش، چه هزاره‌اش، چه تاجیکش، چه پشتونش، چه ساداتش در این میجه محلچگری باشه، یعنی در مسائل کلانشان اینا سهیم باشه، مستقیم بتونه تصمیم بگیره، این بحث باز دیگه در سطح کلانش کم کم رنگ شده میره و ما باز به اون اصل کلانش که اصل همدیگر پذیری هست میتونیم برسیم. اما در رابطه با بحث جنبش روشنایی ما میخوایم میره بگوییم که اینجا هم بنای بحث سیاسی وجود داشته، مگر حالا نام بگیرم شاید زیاد مناسب نبوده. در دوران فردی نمی بحث شکل گرفته که مدت رهبری نمی گپی به دست داشت می شخص، ولی بعد پایش پس کشید و یک بحران را به نوی خلق کرد. من فکر میکنم که بخش از خواستها ممکن درست بوده باشه و عادلانه باشه، ولی در بخش کلانی که سمت و سو داده شده بحث سیاسی مؤمد نزدیکی قوم ها نیست بلکه ضد آن کار میکنه. نظر شما این است؟ من کامل نمیتونم این گونه بگویم. یعنی در بخشش اگر بحث رفع محرومیت مردم باشه، توجه کردن حکومت به اینمی اصل میتونه
برای نزدیکی کمک بکنه. ولی اگر دوام بکنه و کسایی که آغاز این بحران خلق کرد و خودشون حال پشت سر ششته و مردم را در صحنه تنها گذاشته و یک فضای جو کاملا قومی را در کشور بنای بیشتر دامن زده و خلق کرده، در اون صورت دی طبعا تاثیرات سو منفیش داره. تشکر. دکتر رنجبر د جنبش روشنایی یو از لیدونکو اوریدونکو ته وایم چې غورځنګ و چې د ترکمنستان د برېښنا د لیکې پر سر راپورته شو چې یو شمېر کسانو دغه غورځنګ جوړ کړ د دې په خلاف چې ولې دغه لیکه باید د سالنګ نه تېره شي او باید د بامیانو نه راشي. سوال وشو چې دغسې یو غورځنګ چې راپیل شوی دی د نږدې کولو سره مرسته کوي که لرې کول رامنځته کوي؟ ببینید همین جنبش روشنایی یکی از بهترین مثالهای تحمل و دیگر پذیری است که سوء استفاده از یک قوم میشه یا حتی از یک بخشی از قوم. ببینید ما باید یک شاگرد حقوق، یک آدم کاملا بی‌طرف ناظر تمام از این اوضاع هست. مقصد اگر روشنایی باشه که روشنی بیایم. عملا آقای غنی اعلان کرد که من 200 مگاوات برق به بامیان میتونم، شروع هم کرد، پروژه هم ساخت، شروع هم شده که برق بیاید بامیان. این جنبش روشنایی چی میخواه؟ اگر منظور برق بود، برق میایه. اگر نامد ما هم در مظاهره استاد میشم در صف اولش و آقای غنی را مورد خطاب قرار میتونم که شما یکی از بهترین اقوام محروم افغانستان، شما از روشنایی محروم ساختین. و اما اینا ادامه میتن در حالی که ببینیم چی مقصد چی است. استفاده سیاسی از یک قوم است. بهترین مثالی که قبلا عرض کردم. ما چیزی که بسیار مرا متاثر میسازه که پیشترم گفته شد که جوانا بیشتر در این حرکت شریک هستند. جوانا یعنی جوانا است که زیر تاثیر اینمی تکدارای قومی هستند که سوء استفاده از قوم میکنن و سوء استفاده باید یک ابزار از جوانا استفاده میکنن. جوانا باید بیدار شوند، هدف بشناسند. تشکر. بگذارین از خانم خاوری بشنویم. نظر شما چیست؟ با توجه به جمله آخر آقای رنجبر، نظریاتی بود همزمان با جنبش روشنایی یک تحریک در جنوب و جنوب شرق ولایت جنوب شرق ایجاد شد که مظاهره کردن و گفتن که بامیانی ها میخواهند که گویا سویچ برق داشته باشن، هر وقت خواستن برق سر ما قطع کنه و در نتیجه نظری وجود داره که این جنبش بجای نزدیکی قوم ها دوری قوم ها را ایجاد کرد. پاسختان. کاری بازی نداریم که این جنبش مدیران اصلی جنبش کیا هست، زدوبندهای در بین از اینا وجود داره، ما به این مسائل کار نداریم. اما بحث انسان هست و روابط انسانی، بنابراین درد تا زمانی که پیدا نشوه احساس نمیشه. زمانی که احساس شد این از گلو به صورت زجه و ناله حتما میبرایه. ممکن هست که این حنجره برای یک فرد باشه و ممکن هست که این حنجره از طرف یک جمع بسیار کلان باشه. بنابراین اینجا عدالت زیر پای شده و عدالت در نظر گرفته نشده، توازن زیر پای شده. یک عده آمدن به خاطر ای که عدالت را فریاد بزنن و نگذارن عدالت در اینجا حق پایمال شود، آمدن در درون این جریان و فریاد خود را بالا کردن. اگر مشکل تنها مشکل برق باشه که با توجه به آمدن رئیس جمهور در ولایت بامیان و وعده که اخیراً برای بامیانی ها دادن، انشالله ما منتظر از این هستیم که به زودترین فرصت مشکل بامیانی ها که برق ندارن در چنین زمانی ما صاحب برق شویم. ولی جوانای از ما هنوز هم فریاد خود را میزنند. این نشان دهنده از این هست که جدای از این بازی های سیاسی و زدوبندهای تکداران قومی که در رأس امورات هستند، نیازمندی و خواست درونی افرادی که در درون جریان ها بلند میشن هنوز مد نظر گرفته نشده و در درون از اونها وجود داره. تشکر. نوبت شما استاسی وارد نظر پوښتنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم محمد وتک د زابل ولایت اوسیدونکی یم. رنجبر صاحب هم ښه خبرو ته اشاره وکړه چې په دغه مسایلو کې زموږ سیاسیون مشران مو دي چې هغوی دغه نه زغم یو بل نه تعاملولو ته لمنه وهي، بله به کومه ښه لاره وي تر څو هغوی پر میدان پاتې شي او ملت ځینې یو طرف ته شي. تشکر. خانم شما. اگر حقیقتا شعار نباشه که
الکین و چوگ الکین نماینده چند سال پیش از حرکت جنبش است. من کار بر جنبش و مسائل سیاسی و رهبران سیاسی که تکداران از کی است نیست، به عنوان یک شهروند با میانی این درد فریاد میزنم و هیچ گونه طرفداری از این نیستیم که به اصطلاح برداشت سیاسی شود و برداشت قومی شود. اگر بامیان یا هر ولایت دیگه من حیث یک از قسمتی از بخش جغرافیای افغانستان دارای یک منبع باشه، چه اشکالی برای دیگران داره و هیچ گونه روحیه به اصطلاح تنش زایی نداره، بلکه ما خواهان عدالت اجتماعی در هر جای افغانستان هستیم. تشکر. جوان شما در قطار سوم. به نام یاد خدا، سعیدالله شاداب هستم از مرکز بامیان. ببینیم ما همه داد میزنیم از همدیگر پذیری، ولی آنچه که حقیقت داره جناب فرهمند صاحب و جناب خاوری صاحب دقیقاً از بامیان هست و این مسئله را درک میکنه. من جوان بامیانی به عنوان یک جوان بامیانی درد خود را دارم. من کاری به سیاسون ندارم که سیاسون چی میکنه چی نمیکنه. ایرا همه مردم میدونن که سالیان سال حاکمیت هایی که در افغانستان شکل گرفته بر اساس محور بوده، بر اساس محور قومی بوده، چرخیده تا امروز هم. من جوان هم از بیکاری هم درد دارم و درد دیگه که دارم ایه که به عنوان یک جوان ما چطور بگوییم که همدیگر پذیری به حل و گفتن که دهن شیرین نمیشه که ما بگوییم بیایم همدیگر پذیری درسته. حرفا سخنا چیز دیگه و چیز دیگه در دل ما هست. ما به عنوان یک سنی بامیان سال دومی دانشگاه که دوم نفر در بامیان آمدیم از دانشگاه بامیان اخراج شدیم به عنوان سنی بودن. ایرا همه مردم میدونن. ما اینه که فرهمند صاحب میهمان برنامه این مسئله را مطرح بکنم. ایرا ما در خیلی جلسات گفتیم، با ما خود والی صاحب در جریان گذاشتیم، با رئیس به اسبق دانشگاه که جناب سیرت صاحب بوده در جریان گذاشتیم. پس اگر من جوان ضربه خوردیم امروز، ما امروز یخنه کی را بگیرم؟ تشکر. امروز متاسفانه از خود پانتون بامیان یا از مستقیما از اداره ولایت کسی نیست که پاسخ بدن. با یکی دو سوال دیگه تاسی. اسم من حمیدالله فاروقی از ولایت غور هستم. میگه خورد از کلانها یاد میگیره، یک مقوله ای است. امروز ما شاهد آنیم که در بین سیاسیون و قدرتمندان کشور ما و حتی رئیس جمهور و رئیس اجرایی هیچگاه همدیگر پذیری وجود نداشته. پس چی جای امیدواری وجود دارد که ما بتوانیم همدیگر پذیری و تحمل را در جامعه خود جاگزین بسازیم؟ شما میگین کلانا الگو شوند و دیگرها به دنبال اونا برن. بله تشکر. زلمه خروټ پکتیکا ولایت نه پنځم کتر کې بل پښتنه دی یو بل د زغملو د حل لارې کومې دي او څنګه کول شو د زغم فرهنګ په ټولنه کې عملي کړو؟ ډیره مننه ملالۍ جان. اوس نو راځي چې په دې وغږیږو، مشکلات مو ول ریشه مو وسپړل، اوس په دې وغږیږو څنګه راولو؟ تر ټولو مهمه خبره ده چې په ټولنه کې د زده کړې یا تعلیم کچه لوړه کړو. دا تر ټولو مهم څه دي چې ما پرون هم د ځینو دوستانو سره چې په دې ولایت کې سره ګډ ګرځېدو او د تاریخي ځایانو نه لیدنه کړه، ما ورته ویل چې تاسو باید د هر موقع نه په ګټې اخیستلو سره یو څه زده کړئ، خپل سیمو ته ویسئ. دا ستاسو وظیفه هم ده. کله چې بامیان ته راغلی دلته مو ولیده چې خلک خپلې خویندې خپل لورانې ښوونځي ته په ډېر په ښه فضا کې لیږي او تعلیم ته زمینه برابره کړي. تاسو هم د دوی نه دا مثبت څه زده کړئ. او بامیانیان دې هم یا دلته د اهل تشیع خلک دي د کابل نه هم زده کاندي. همدا اوس اکثریت په کابل کې اهل سنت دي، اما موږ په ډېر آرامۍ سره د دوی ټول مراسم چې اته دلته نشته هغه مراسم موږ هلته په کابل کې ګورو او زغمو یې او تحمل یې کړو. کله هم خدای مکړه چا نه دی ویلي چې اهل تشیع د دا نه کاندي. همداسې که اهل حنود دی هلته چې کوم مراسم لري په خپل مراسم به ډېر په ښه توګه ترسره کولی شي. دغه ته وایي چې یو بل باید نور وزغمو. د جګړې تر ټولو بده پایله همدغه ده چې په ټولنه کې توپیرونه رامنځته کیږي یا ټولنه کې عقدې رامنځته کیږي، د ټولنې اخلاق ته توپیر کاندي. دغه څه چې موږ پوښا لرله هغه اوس موږ څه د لاسه ورکړي، حتی زموږ کورني اخلاق ته توپیر پیدا کړی دی. نو موږ په خپله باید په خپل ځان کې اول بدلون راولو. اول د خپل ګاونډي حق ته درناوی وکړو. د خپل هغه څوک چې زما سره په مذهب کې که شریک نه اوسي، زه باید د یو مسلمان په توګه د هغه عقیدې ته درناوی وکړم. هر څوک دی
خپل عقیده باندې په مخ ځي، بل عقیدې ته دې سپکاوی نه کندي. دا هغه څه دي چې د ټولنې پورې اړه لري. د کورنۍ نه شروع کیږي. ورور باید د خپل خور حق وپیژني، خور باید د خپل ورور حق وپیژني. یوازې یو کس مکلف نه دی چې همیش هر څه ومني، باید ټول یې ومنو. که ټول یې ونه منو دا ستونزه نه حل کیږي. بله مسله، ستونزه که زه لرمه باید زه فکر ورباندې وکړم چې د دې ستونزې لامل څه شی دی. مثلا ستونزه د برېښنا ستونزه وه، په ننګرهار کې هم نن مظاهره وه، کابل ورځ مظاهره وه چې برېښنا نشته دی. په بامیانو کې هم عین ستونزه ده. اما تاسو وګورئ بامیان کې اکثریت هزاره دي او هلته اکثریت پښتانه دي. ستونزه یوه ستونزه ده، په ټول افغانستان کې ستونزې شته. اما کیدای شي چې سبا د خلک د ننګرهار خلکو ته ځینې هغه خودغرضه کسان یو څه انګیزه ورکړه، ورته وایي چې وګورئ تاسو ننګرهاریانو ته څوک برق نه درکوي، ستاسو حق پاماله شوی دی، په داسې حال کې چې اول درجه ولایت یاستئ، تاسو تر اوسه برېښنا نه لرئ. نو هغوی به بیا سبا ورځ عین همدغسې یو پروسه رامخکې کوي او غواړي به چې مظاهره وکړي چې دا یې غلطه لار ده. لکه بامیانو لپاره زمینه د دې امله مساعده ده چې تاریخي محرومیتونه و تر څو چې هغه بالکل دا جغرافیایي محرومیتونه دي. ځینې سیمې حتی د بامیان نه هم په افغانستان کې ډېرې زیاتې محرومې دي. زموږ نورستان سره د ټول ښکلي طبیعت سره نن په یو زندان د جغرافیایي کې هغه هم واقع دی، ځکه چې هلته د مرکزي دولت واګې سستې دي. دلته شکر الحمدلله د مرکزي دولت واګې قوي دي، انشاءالله چې کار کیږي. خو ستونزه دا ده چې خلک هغه مثبته همکاري د دولت سره ولري. مثبته همکاري دا ده چې لکه دوی چې کاندي، مثلا زما امنیت د دې ډېر زیات خوښ شو. انشاءالله کله چې دوی په خپله په امنیت کې ونډه اخیستې ده، سبا ډېرې پروژې دلته په ډېره اسانۍ سره پلي کیږي چې دا زمینه سازي، مثبته زمین سازي د دوی سره شته ده. د تعلیم په برخه کې د دوی ډېر ښه پرمختګونه شوي دي. زما په نظر یو آخري د همپذیرۍ خبره دا ده چې راځئ چې یو بل سره راشه درشه ډېره کړو. زه د بی بي سي د دې پروګرام نه ډېره زیاته مننه کړم چې دلته د مختلفو ولایتونو نه خلکو ته بلنه ورکړي که دغه پروګرامونه دولت هم پلي کړه چې زه د دې ځای نه لاړم، زما یو وړاندیز به ولسمشر غني ته دی چې راځه چې عین شی موږ نه یو څه بدلون باندې کاپي کړو، د ځوانانو ترمنځ د تګ راتګ زمینه برابره کړو، د لویانو ترمنځ د تګ راتګ زمینه برابره کړو. راځئ چې بامیان ته د پکتیا خلک راشي او د بامیان نه لاړ شي خلک د پکتیا دیدن وکړه. هلته به بیا موږ یو بل سره وپیژنو، د یو بل ستونزې به په خپلو سترګو ووینو، د بل چا به نه اورو، پوهېږو به چې هغه ستونزه چې زه دلته په بامیان کې لرم هلته د پکتیا خلک هم لري. دا هسې ماته یو نمایش دی چې خلک یې راکوي چې یوازې زه محرومه یم یا یوازې زه محروم یم. محرومیت نشته، ستونزې دي. د دغه ستونزو نه باید موږ خپله باندې د حل لاره ورته وګورو او په ګډه ټول هیواد ورغوو. مننه. فرامد صاحب، پیشنهادات شما برای ایجاد تحمل و نزدیکی مردم سوال مطرح شد. یک پیشنهاد مشخص در قسمت ساختار سیاسی افغانستان مدارم که اون بحث تمرکز زدایی و ملچیگری هست. این کمک میکنه برای همدیگر پذیری. بحث دیگه ای هست که فرهنگ سیاسی ما را بزرگایی که در رأس حکومت وحدت ملی هست طور بعد اینا مهیا و آماده بکنن که به اعتراضات و حرکت‌های مدنی پاسخ مثبت و قناعت بخش ارائه بکنن. و هر اعتراض وقتی در داخل یک دستگاه سیاسی، یک نظام سیاسی پاسخ قناعت بخش پیدا بکنه، این کمک میکنه که یعنی بحث قومیت رنگ ببازه، بحث همدیگر ستیزی رنگ ببازه. مثلا همین جوانی که پیشتر صحبت کرد، اگر حکومت محلی به داد اینمی آدم برسه چه نیاز داره که دوباره این بحث مطرح بکنه؟ اما اگر اینمی حکومت محلی به اینمی اعتراض ها پاسخ نده که شاید شما ده ها اعتراض دیگر هم شنیده باشین، این سرانجامش چی میشه؟ اینمی واگرایی را ایجاد میکنه، تنفر ایجاد میکنه. ممکن منافع یک جمع در اینمی حکومت محلی تامین شود ولی بدبختی برای مردم عام اینمی باقی میمانه. این تنفر باز
یک قده سرطانی برای مردم عام بدبخت این بیچاره میمونه که وقت نه هزاریش میشناسه، نه تاجیکش میشناسه، نه پشتونش میشناسه، هیچ کس نمیشناسه. من دو تا پیشنهاد مشخص دارم. اولی که ساختار سیاسی افغانستان بره به طرف ملچیگری یک، و دومی که فرهنگ سیاسی را ما در افغانستان خلق بکنیم که به حرکت‌های مدنی و تمام اعتراضات پاسخ قناعتبخش داده شود و ارائه شود. تشکر خانم خاوری. پاسخ شما به سوال که مطرح شد. سیستمی باید آماده شود که این سیستم جز به جز به تمام مردم افغانستان واضح شود. ما نظاره‌گران اصلی بر اعمال حکومت و حکومت مداران و سیاست مداران ما را باید مردم از ما تشکیل بدن و این سیستم در بین تمام مردم از ما رخنه بکنه و تمام مردم جز به جز از این سیستم را با خبر باشه از این سیستم و این سیستم کور بکنه تمام موضوعات افغانستان را، تمام موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همه امورات را کور بکنه. دانه به دانه جزئیاتش به تمام مردم افغانستان واضح و روشن باشه، عام فهم باشه، طوری باشه که می که زبانم دری هست هم بفهمم، پشت زبان ما هم بفهمم، مردم هندوی از ما هم بفهمن، همه مردم از ما اینوی سیستم را آگاه باشن. او زمان هست که نظاره‌گران اصلی از ما اگر مردم شوه تمام مشکلات هم حل میشه و این مشکل را ما حتی در بین کسان اصلی که حکومت افغانستان را میگردانن، رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان، همه ما این مشکل را شاهد نخواهیم بود که هر چند ماه یک بار اینا با همدیگه قهر میکنن و وارد معرکه های جدید دیگه میشن. این را نخواهیم داشت. تشکر. رنجبر صاحب، د جغرافیایی زندانو د ماتولو لپاره طرحې جوړې شوې دي، خو د فکري زندان څنګه مات شي چې هر سړی فکر ونه کړي چې زه هر څوک چې یم زه ښه یم، دا بل نه دی او دا بل ځکه بد دی چې هغه زما غوندې نه دی. موږ باید کوشش وکړو چې له اسارت نه ووځو، فکري اسارت نه. که موږ اوس وکولی چې له فکري اسارت نه ځان خلاص کړو او دا زنځیرونه مو وشکول او تعبدي فکر مو نه کوي چې دغه یو مسؤل لیډر او رهبر چې جوړ شوی او موږ نه یې استفاده کړې همدا رهبر ده که د پارلمان ته کاندیدېږي ټول لین سور ته رای ورکړو او ولو دا جنایتکار هم ده، ولو د وینو ته یې کړی، کابل یې وران کړی، 2000 آفاتو باندې که د مبتلا هم ده، مګر چون د موږ د قوم ده موږ باید د ته رای ورکړو او د حمایت وکړو. که دا پښتون ده، که دا تاجک ده، که دا هزاره ده، دوی باید ځوانان متحد سي، د مفکورې پر بنا دوی متحد سي. یعنې دغه اندېښه، دغه مفکوره مډرنه د 21مې پیړۍ مفکوره باید دوی پراخه کړي، ورونه سي یو بل سره او یو نوي سیاسي تشکیلاتو کې چې فراقومي دوی کولی شي چې دغه قدرت ته ځان نږدې کړي او په سرعت رسیږي. که ټول د عزم وکړي او په دې پوه سي چې دوی نه غلطه ګټه اخیستل سوې ده، هم ملي وحدت راځي. یو ولې موږ دغه ما وړاندې عرض وکړ چې په دغه تنظیمونو او په دغه سیاسي ساختارونو کې موږ یې بیل کړو، ټوټه یې کړلو، اوس له موږ نه ګټه هم اخیستل کېږي د ابزار په حیث. که موږ یو سیاسي نوي تشکیل کې ټول سره متحد سو چې دا له هر قوم ده، نو موږ کولی سو دغه طلسم مات کړو، موږ کولی سو ملي وحدت منځته راوړو، موږ کولی سو زغم قانونمنده کړو. دا یو اړخ ده. بل اړخ خپل حاکمیت د قانون ده چې دا دولت ته متوجه ده. که دولت همداسې چې باټ وکړي او یوه توره وکړي او هغه دا دی چې دا قانون تطبیق کړي، قانون حاکم کړي، په دې پسې ونه ګرځي چې دغه ملیشه لري او دغه جنګ سالار دی او دغه د ما تر څنګ دی ښاغلی عبدالله او یا ښاغلی غني چې دا د ما تر څنګ دی او 200 ستونزې له قانون سره لري. او زه دا ثابتوم په حیث د حقوقپوهانو، د ډیموکراټو حقوقپوهانو د ټولنې د مشر په حیث که قانون په دوی تطبیق سي او یو شان تطبیق سي، هم اجتماعي عدالت راځي او هم رولګروي راځي او هم دغه ګله او ګزاره نه راځي چې ګوره چې دغه د موږ یو محصل دا هغه وکړه، دغه ګله یې وکړله چې زه سني وم او زه یې وویستلم. دغه د تاسې والي ظهیر دی، زه پېژنم، دا ډېر با شخصیته ځوان ده او د ده علیه جنګ سالاران توطیې کوي. نسی چې موږ د هغه تهمت د توطیې سو او استعمال سو. زه دغه کیس تعقیبوم د حقوقپوهانو د ټولنې لخوا
او زه په دې یقین لرم چې یا به یو ستونزه دا رقمي چې د والي له توانه به وتلی یو شی او یا دا به چې دا به دا موضوع اصلاح کوي او د نمونې په شکل به اصلاح کوي او خلک به هم پرې خبروي. تشکر، ډېره مننه. ډېره مننه. لاسونه هم کړي له بده مرغه د خپرونې وخت پای ته رسیږي، خو ژمنه در سره کوم چې په همدې موضوع را روانه یکشنبه په بی بی سی باندې بیا هم تاسو نظر ورکولی شئ، پوښتنې مو مطرح کولی شئ. شام یکشنبه آینده با برنامه صدای شما زنگ بزنین، نظریات و سوالاتتان مطرح کنین. آزاد جرګه به په همدې ځای تر هغو چې بیا په بل ځای کې په بله موضوع ستاسو چوپړ کوي اجازه وغواړي. د خدای په امان، خداحافظ.